د سورة انا اعطیناک الکوثر یوه بهترینه وظیفه درښیم چې ډیره اسانه او ډیر کوچنی سورت ده او ډیره خوندوره وظیفه ده چې څومره مشکلات په زندگی کې وي دغه ټول در دفع کوي. که د یو انسان په زندگی کې دومره مشکلات وي چې د حسابلی هم نشي، دا ټول د دې صورت په برکت سره الله تعالی ټول در ختموي. الله تعالی سي دا مشکل کشا ده چې هر څومره سخت مشکل سره انسان مخ سي، ګوري باید انسان لبل انسان سره توقع امید دی و نه لري چې دا زما مشکل را دفع کولی او ختمولی شي، بلکې صرف او صرف به دا عقیده وي چې زما د دې مشکل کشا چې دغه مشکل چې ختموي صرف یو الله، صرف ما هغه ذات چې زه او دغه مشکل یې سره مخ کړي. الله تعالی ته چې خپل بنده په اخلاص باندې ورسي، په عاجزي باندې دعا وکړي، خواست ورته وکړي چې د ده په زندګۍ کې څومره مشکل کارونه دي چې هغه دا رقم مشکل وي چې د په ذهن باندې هغه امکان نه لري چې ختم شي، لیکن الله تعالی در ختموي. ځکه چې الله تعالی ته یو شی هم زور نه غواړي. الله تعالی کن فیکون ذات ته هر څه کن فیکون کې کولی شي په سیکنډ کې، بلکې تر سیکنډ لا زر الله تعالی هغه مشکل چې ته ورته ووایه د الله تعالی خوښه شي الله تعالی دستي ختموي. نو نن زه دوستانو دا یوه وظیفه درښیم، په دې باندې عمل وکړئ. خو تر دې مخکې دوستانو که هر ځای تاسو زموږ د وظیفو کتونکي یاست، الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره، الله تعالی مو له هر غم څخه ساته. دوستانو یوه هیله در څخه کوو چې دا ویډیو ضرور تر نورو ملګرو شیر کړئ او تر نورو ملګرو یې ورسوئ چې هغه نفع ګټه فایده ورڅخه واخلي. بل زموږ دا چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ را روانې وظایف ټولې تاسو ته ورسیږي چې ستاسو په زندګي کې کوم مشکلات راځي د هغه په باره کې موږ ویډیوګانې درته جوړوو، په هغو باندې تاسې عمل کوئ، انشاءالله له هر څه به خلاص شي. نو دوستانو یوه بهترینه خوندوره وظیفه درښیم د سورة انا اعطیناک الکوثر چې ډیر کوچنی صورت ده او ډیر د برکت والا صورت ده. دومره د برکت والا صورت ده، دومره فضیلت کې ده، دومره طاقتور صورت ده چې تاسو ته د دې فضایل زه بیان کم چې په کتابو کې راغلي، تاسو به حق حریان سئ. خو یو فضایل یوه وجه درته وایم چې هغه دا ده، دا صورت چې کله نازلېدی دا په دې باب باندې را نازل شو پر نبي علیه السلام چې نبي علیه الصلاة وسلام ته د مدینې هغه غټو کافرانو پیغور ورکوي چې غریبه ته چې یې ابتر یې. د ابتر دا معنا چې شاته څه نه لرې ته میراث یې. نعوذ بالله دی نبی علیه السلام ته داسې لقب استعمال کوي د کفارو چې ته خو میراث یې، ته که چیرې مړ سې تر تا بعد د تا وراثت چاته پاتېږي، زامن نه لري. ځکه چې نبي علیه السلام سره الله تعالی دا وعده کړې وه چې له تا وروسته زه بل نبي نه پیدا کوم. نو چې له تا وروسته ما بل نبي زه نه پیدا کوم، او دا خو دستور ده په نبیانو کې د الله تعالی دا خصوصیت یې ښیي ده په نبیانو کې چې کله یو نبي مړ سي د هغه نبي پر ځای به د هغه زوی د نبوت پر ځای باندې کښېني، مثلا بیا به د هغه زوی نبي وي. خو له نبي علیه السلام سره الله تعالی وعده وکړه چې له تا وروسته زه نبي نه پیدا کوم. نو د نبي علیه السلام زامن ټول په کوچنیوالي کې مړه کېدو. ولې؟ که چیرې نبي علیه الصلاة وسلام زامن غټان وی او لویان سوي او نبي علیه السلام پاتې سوی، بیا به پر نبوت او په وراثت باندې ده ته پاتې سوی وی. خو نبي علیه السلام سره الله تعالی وعده کړی و زه له تا وروسته نبي نه راولم، نو ځکه چې هغه د زامن په کوچنیوالي کې الله تعالی مړه کول. نو دغه وعده سره کړې وه، خو کفارو بیا ده ته پیغور ورکوي چې غریبه ته خو ابتر یې. نبي علیه الصلاة وسلام ډېر سخت پتنګ سو له دې خبرو، ډېر سخت ځیرېدی په دې خبرو او ډېر دیغ سو. الله تعالی دستي دغه آیات را نازل کړي د نبي علیه السلام د تسلي لپاره چې ای د ما رسوله ته خفه کېږه مه، ابتر ته نه یې، ابتر دوی دي. ځکه چې دوی پر تا باندې دا تهمت لګوي چې ته ابتر یې، ستا میراث به څوک ساتي، لیکن دوی په دې باندې نه دي خبر چې زه به تاسو ته داسې خلک درکم چې علما دي، هغو ته به د تا علم په وراثت کې پاته شي، تر قیامت تر ورځې پورې به د تا وراث د تا میراث چې دا علم ده دا به خلکو ته رسوي. نو ابتر ته نه یې، ابتر دوی دي. نو بیا کتابونه لیکي هغه مشرکین چې ولو د هغو چا 10 زامن و چا 12 دوی په خپلو زامنو پیغور کوي چې موږ دونه زامن دي د مو وراثت به د زامنو ته پاته شي.
کله چې بیا هغه مردار سول بیا د دې زمونو دومره نفرت چین کېدی چې بیا نخه کول ځکه چې د بدن ډېر مردار بوی تلی مزدوران یې راوستو پیسې یې ورکړې هغو په لرګو باندې دی اړول یو لوی کړۍ ته یې واچوئ خاړه به پستو کې. نو دوستانو دغه صورت چې د مبارک دا ډیر کوچنی صورت ده د دې په باره کې را نازل شوی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ته کفار ولته ابتر الله تعالی جل جلاله تسلیت ورکړي چې ته ابتر نه ابتر دی دي. بل دغه صورت یو بل فضیلت لري چې کله د مشرکانو نبی علیه السلام ته العیاذ بالله ویل ورته شاعر والقرآن کریم ستاره ولی دا یو شاعر د شعر ده. نو الله تعالی د ست نبی علیه السلام ته وحی ورکړ یا د ما حبیبه رسوله دی تا باندې دا تهمت لګوي چې شاعر نو تو ورسه دغه سورۃ انا اعطیناک الکوثر دا اول د مکې په مکرمه پر مخ ورته وځړو دغه اول آیات انا اعطیناک الکوثر دا ورته وځړو بیا دې ته چیلنج ورکړ چې دا ما وځړوي تاسو خو په عربو کې غټ غټ شاعران سته ګوره په عربو کې غټ غټ شاعران تر هر چا غټ شاعران سي تیر سوي دي هغه په عربو کې دي. نو دا ورته وځړوه سورۃ انا اعطیناک الکوثر صرف دغه اول آیات دوی ته تاسو ته زه چیلنج در کوم د مکې مشرکانو ته و دا نور کسر پس جوړ کړي مثلا تاسو خو شعر ده نو دا شعر د تاسو په خوله به زه وکړم چې دا شعر ده دا مې درته وځړوئ دا نور بیا تاسو پس جوړ کړي دی جوړ کړي نو لہذا دی نشي جوړوي. نو نبی علیه السلام هغه وکړ او ولار سو دغه ان اعطیناک الکوثر صرف دغه یو آیات په مکې مکرمه پر مخ ورته وځړوي او زه تاسو ټول ته چیلنج کوم تاسو وادا شعر ده نو تاسو غټ شاعران یاست د دې د نور شعر د نیم بیت پرکې هر څومره چې د شاعرانو کوشش وکړي نه سوی پر کولای. نو لہذا نو الله تعالی نبی علیه السلام ته ول د دې په خبرو باندې ته مخابه کېږي دا د خبرې کوي تر قیامت ورځې بیا کوي دا د خبرو څخه خالی نه دي. نو دا صورت دومره فضائل لري او د وظیفې په برکت یې زه درښیم چې دا څومره تاثیر لري د مشکلاتو لپاره د هر مشکل لپاره دا حل ده. نو دوستانو په زندگی کې کار قسم مشکلات لري د رزق وي د واده وي د بل شي وي د چا سره د جنجال وي د کاروبار وي پیسې در باندې وي یا بل څوک پیسې نه درکوي د ټول لپاره دا یو صورت کافي ده. هغه دا د دوستانو چې د ماخستن له لمانځه وروسته چې کله بیدېږئ ښه اودس به وکړئ 2 رکعاته نفل به وکړئ له 2 رکعاته نفل وروسته به اوله وار اعوذ بالله بسم الله ووایاست له اعوذ بالله بسم الله وروسته به 3 واره درود ابراهیمي ووایاست له درود ابراهیمي وروسته به دغه سورۃ انا اعطیناک الکوثر ووایاست 10 واره انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا صورت با 10 واره وایاست په پای کې به بیا 3 واره درود ابراهیمي وایاست بیا درود ابراهیمي سم په پای کې وویل 3 واره بیا به دعا وکړي الله تعالی ته هر مشکل مو هغه الله تعالی ته پیش کړي الله تعالی به دې صورت په برکت سره دردا پکې دا عمل تقریبا 3-4 ورځې ضرور وکړي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دغه وظیفه می خوښه شوې وي او موږ ته په دغه نپلو کې ضرور دعاګانې کوي او موږ ته دعا وکړي چې الله تعالی موږ ته وس او توفیق راکړي چې نور هم د وظیفو په باره کې د جناتو په باره کې وظیفې د مشکلاتو په باره کې وظیفې د قرض په باره کې وظیفې چې هر څه وي دغه ټولو په باره کې موږ ته الله تعالی وس توفیق راکړي چې نورې وظایف هم تر تاسو پورې ورسوو. نو موږ درڅخه ولاړو پر الله مسپارو. السلام علیکم ورحمة الله.